ها how we know that the friends are online ان موږ څنګه پوهیږو چې فرند موږ سره انلاین دي څه شو کنه مثال تاسو اې ډي زیات دلته که کوم فرند تاسو سره انلاین وي هغه اې ډي خو کوم کارټون شکل تاسو ښیي کنه دا به زیړ وي همیشه ولا که په یا انټرنیټ سیستم ته ناست یا انټرنیټ ته ناست وي هغه باندې انلاین وي یا په موبایل باندې هغه باندې انلاین وي یا د کوم نور باندې انلاین وي حالانکه دا کشر آی ام آن اس ام اس ان دا خپله چېرې په اس ام اس باندې انلاین ده یعنې موبایل باندې انلاین ده ته کولی شې دې ته میسج وکړې دا ته وایم دا څنګه موبایل باندې موږ انلاین کېدای شي ته وایم طریقه ته ښیم څه شو نو دا څنګه موږ سره انلاین ده که دا کوم آی ډي زیات موجود وي او دا نه مثال دا زه بل آی ډي باندې ساین ان کېږم ته ګوره اوس څه شو دې باندې ساین ان کېږم دلته به ګورو اوس چې څوک انلاین دي څوک افلاین دي پاسورډ مې لږ څه غلط ورکړه څنګه وخت واخیست come on ما خلص پاسورډ مې غلط ورکړه ځکه شو نو نو پوره کسې بیا رانه کړې دا راسي شو څنګه و موږ څنګه پوهېږو چې ما سره کوم فرینډز انلاین دي کوم افلاین دي صحیح شو که نه دا ټول څه دغه ټول دا ټول څنګه دي افلاین دي چې دي افلاین دي که نه دوی دا کسان چې څنګه داسې ښکاري که نه دوی حالانکه موږ ایډ کړي نه یو یا موږ ته اجازه نه ده راکړې چې موږ ایډ کړو یا الله یې پرېښه خپله مثال نه مې دې ایډ کړي وایي دا کوم پرېښې هغه نه اجازه موږ ته نه ده موږ اجازه نه ده ورکړه موږ کله آی ډي ځان سره ایډ کوو مثال دغه آی ډي موږ ځان سره کړی ظاهر خان الفت مې ایډ کړی ځان سره که نه هغه ته چې راغلي هغه ته میسج راغلی وي چې لکه مخکې مې تاسو وویل چې هغه ته میسج راځي تا غواړې چې ایډ کړي ورغلی وي چې ایډ کړي که چېرته هغه انلاین شي که نه هغه ته میسج ورسي که چېرته وغواړې اجازه درکړې ایډ مې کړي نو دا بیا څنګه کېږي دغه شکل باندې غوره کېږي څنګه دغه شولی نو دا ګوره مثال دا کار څنګه دی که چېرته انلاین وي که نه how we know that our friends are online که چېرته انلاین وي شکل به څنګه وي دغه شانتې به وي صحیح شو که نه یا ځینې وي که نه انلاین وي او که اس ام اس باندې موبایل باندې انلاین یا به موبایل شکل ته راځي یا به داسې لیکي ایم آن اس ام اس دا ولې شو دا نیټ واچوه ښه او ځینې وي که نه انلاین وي ځینې څنګه وي انلاین وي خو ځان انویزیبل کړي وي چې انویزیبل کړي وي بیا څنګه ښکاري رقم خړ ښکاري بیا باندې موږ نه پوهېږو صحیح شو څنګه کېږو بیا نه پوهېږو پرې نو دا موږ څنګه پوهېږو چې موږ فرینډز انلاین دي